د افغان حکومت په کوربه‌توب او منځګړیتوب د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ مذاکرات اوربند شوی ده. د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه د غوایي په 28مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یاد مذاکرات د اسلامي امارت په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شول چې په نتیجه کې د پام وړ پرمختګ او په لنډمهاله توګه په اوربند باندې توافق شوی ده. هغه زیاته کړې چې د افغانستان اسلامي امارت د خیرغوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالي شکل پر مخ ولاړه شي او له دواړو طرفونو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. بل لوري ته پاکستاني طالبانو په یو اعلامیه کې منلي چې د افغان حکومت په منځګړیتوب یې د پاکستان له حکومت سره مذاکرات کړي او د مۍ د میاشتې تر 30مه یې اوربند باندې توافق کړی ده. د یادونې وړ ده چې څو میاشتې وړاندې هم د پاکستاني طالبانو پاکستان حکومت ترمنځ د افغان حکومت په منځګړیتوب نږدې 2 اونۍ مخامخ خبرې په خوست کې کړې وې. په دغه خبرو کې دواړو لورو په یو ابتدایي او ازمایښتي تفاهم ته هم رسېدلي وو چې له مخې یې دواړو لورو ترمنځ د باور جوړونې په موخه په ټول هېواد کې اوربند اعلان کړی و او هم د تحریک طالبان پاکستان غړي په مشروط ډول خوشي شوي وو.